سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د افغان کډوالو ستونزې د طالبانو حکومتي پلاوی ایران ته ځي. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو د ارزولو لپاره ایران ته سفر کوي. په دې اړه پریکړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقاني او ایران سفیر حسن کاظمي کمي ترمنځ لیدنه شوې ده. خو د پلاوي د تګ د وخت په اړه نور څه نه دي ویلی شوي. راپورونه وایي خلیل الرحمن حقاني او حسن کاظمي کمي په ایران کې د افغان کډوالو د حالت، کاري ستونزو، استوګنې او زده کړو په اړه غږېدلي دي. د طالبانو حکومتي خبري اژانس باختر راپور ورکړی ده چې ښاغلی حقاني ویلي دي د یوه ګډ میکانیزم لارې هېواد ته د افغان کډوالو په باعزته بیا ستنولو غور کوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې په تېره یوه میاشت کې یوازې د اسلام قلعه‌بند له لارې 55,000 افغانان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې وروستیو کې ایراني چارواکو په افغان کډوالو محدودیتونه هم ډېر کړي. ځینې افغان کډوال وایي د ډوډۍ، پلور، کار او زده کړو ته لاسرسی او د کور کرایې په څېر چارې محدوده شوې دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو اټکل کېږي چې د 4 او 5 میلیونه ترمنځ افغانان په ایران کې مېشت دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.